د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د دوحې د غونډې په اړه د سرپرست حکومت د غوښتنو نه منلو له امله د دوی پلاوي په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. د اسلامي امارت باید په دې ناسته کې د یوازیني افغاني جهت په توګه ګډون وکړي او دغه راز د پر لوړو او مهمو موضوعاتو باندې په لوړه کچه خبرې وشي. په دې اساس دغه غوښتنې ونه منل شوې، اسلامي امارت په دې ناسته کې ګډون ونه کړ. ښاغلي فطرت زیاته کړه ځینې هیوادونه چې په افغانستان کې ماته خوړلې نه پرېږدي چې د نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې ښې شي. ځینې هیوادونه په افغانستان کې چې دوی له ماتې سره مخ شوي دي، د خپلې عقدې او د غچ په موخه دوی نه غواړي چې د اسلامي امارت اړیکې په سیمه او په نړیواله ټولنه کې پراختیا ومومي، ځینې خنډونه ایجادوي. موږ په دې باور یو چې اسلامي امارت خپل بهرني سیاست له مخې اوس هم په سیمه کې له ډېرو هیوادو سره د سیمې او د نړۍ له هیوادو سره ښه روابط لري. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب او د افغانستان وضعیت په اړه د څه باندې 15 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه د اسلامي امارت د استازي له حضور پرته غونډه جوړه شوه.